الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته واضح فرمیل چې په دې په وجه باندې الله جل جلاله د انسان ګناهونه معاف کوي. نو چې کله یو انسان څلوېښت ورځې په پابندۍ سره داسې لمونځ وکړي چې تکبیر اوله د ده نه فوت نه شي. څومره وخت کې؟ 40 ورځې. خو چې د دې انسان نه تکبیر اوله فوت نه شي نو د دې انسان به د ګناهونو د زړه مکمل تک تور شي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته خطاب فرمایلو، نو په هغې کې ورته داسې هم وفرمایل ای زما صحابه کرامو تاسو ما ته وښایئ چې د یو کس د کور مخې ته یو نیر وي او د انسان روزانه 15 وخته ورځي او په هغه نیر کې غسل کوي. نو آیا تاسو راته وښایئ چې د دې انسان په دې بدن باندې به څه خیرې پاتې شي او که نه؟ صحابه کرام ورته وایي د الله رسوله د دې انسان په بدن باندې به هېڅ خیرې پاتې نه شي. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل وایي همدغه مثال د دې 5 منځونو دی چې په دې په وجه باندې رب العالمین د انسان خطایانې او د انسان ګناهونه ورسره معاف کوي. دا 5 منځونه داسې دي چې د انسان ورسره دا چې کوم دی الله جل شانه تمام ګناهونه ورسره الله جل شانه معاف کوي. دغه رنګې د نیکو اعمالو سره واړه واړه ګناهونه معاف کیږي ښه، لیکن کم چې کبیره ګناهونه دي او سخت ګناهونه دي د هغې دپاره توبه شرط ده. دا نه چې زه به لمونځ کوم او زما کبیره ګناهونه معاف شوي دي. د کبیره ګناهونو دپاره توبه شرط ده. توبه څه ته وایي؟ هغه به انشاءالله د هغې درس را روان دی وروسته لاندې. توبه څه ته وایي؟ توبه به څنګه وباسي؟ توبة النصوح څه ته وایي؟ په دې باندې وضاحتي بیان به انشاءالله کوو بیا. نو په مونځ سره ګناهونه معاف کیږي. اعمال صالحه په نیک نیک کارونو باندې ګناهونه معاف کیږي. خو کم ګناهونه معاف کیږي؟ واړه ګناهونه. غټ ګناهونه دې کړي دي نو د غټ ګناهونو دپاره توبه ویستل شرط دي. او اوس په دې حدیث مبارک کې خو صفا واضحه معلومه شوه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته واضح وفرمیل چې په دې په وجه باندې الله جل جلاله د انسان ګناهونه معاف کوي. نو چې کله یو انسان 40 ورځې په پابندۍ سره داسې لمونځ وکړي چې تکبیر اوله د ده نه فوت نه شي. څومره وخت کې؟ 40 ورځې. خو چې د دې انسان نه تکبیر اوله فوت نه شي نو د دې انسان به د ګناهونو د زړه مکمل تک تور شي. ګناه طرف ته به د ده شوق او رغبت چرته هم نه راځي او نیکو طرف ته به د دې انسان مخه شي. مولانا شیخ الله صاحب یو کتاب مې کته نو په هغې کې یو ډېره عجیبه واقعه ذکر کړې وه. یو نیکه صالحه بیبي وه او هغې نه چا د زنا مطالبه وکړه. هغه راله او خپل خاوند دی چې کوم دی امام مسجد ورته وي یاره د پلانکي رانه د بدفعلۍ مطالبه کړې ده. او ورته وي ویسې د ورته وایي چې ستا څه ارمان یې زه به دله پوره کړمه خو ته به یو کار کوې چې زما خاوند پسې به 40 ورځې پابندۍ سره لمونځ کوې چې تکبیر اوله د نه فوت نه شي. ګورې هغه وی دا خو ډېر زیات اسان شرط دی. 40 ورځې لمونځ ولې بیا نه کومه؟ تکبیر اوله هم رانه فوت نه شي. کله چې د هغې په خاوند پسې 40 ورځې په پابندۍ سره لمونځ وکړلو نو هغه 40 ورځې پس بطور امتحان حقیقتا نه دا ښځه ورته بطور امتحان راله وی څنګه خپل خواهش دې پوره کوې؟ او ورته وی نه. ولې؟ وی په دې منځ کې چې کم سکون کم خوند لذت ما وموندلو نو داسې خوند سکون او لذت ماته چېرته نه دی میلاو شوی لکه نن چې ماته په دې منځ کې میلاو شوی دی. هغه صرف 40 ورځې منځ په پابندۍ سره کړی و. نو تاسو سوچ کوئ چې انسان صاحب ترتیب د هغه به څه خالي د الله تعالی ولی به یو کو نه وي.
نو یقینا چې مونځ کوو پابندۍ سره به یې کوو او همیشه دپاره مونځ کوو نو د خپل وخت نه 10 منټه 15 منټه مخکې به ځو چې د مانځه نه مخکې 2 رکعته لازما نفل هم کوو او مونځ چې کوو نو په پابندۍ سره کوو د هغې فایده به څه وي زموږ دنیا آخرت به دواړه ښایسته وي او الله جل شانه ورسره زموږ ګناهونه خو هم معاف کوي